د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ نشئی توکو سره د مبارزې مديريت د عملیاتو پر وخت نشئی توکي نیولي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دغه عملیات په خوږیاڼو ولسوالۍ کې ترسره شوي چې نیول شویو تارياکو سره یې 3 کسه هم نیولي چې وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې ترسره کړل 3 کسان د 15 کیلو ګرامه تارياکو سره لاس په لاس ونیول. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د مسؤلینو په وینا د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه یې لومړیتوب دی او چاته به د نشئی توکو کرکیلې قاچاق او کاروبار اجازه ورنکړي. د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه مو یو له اساسي لومړیتوبونو څخه ده. هیڅ چاته به د نشئی توکو د کرکیلې قاچاق پیر او پلور وخت ورنکو. که احیانا داسې کسان پیدا کیږي چې دغه ناوړه کړنې ترسره کوي د شرطې لخوا به نیول کیږي او د عدلي او قضایي ارګانونو ته به سپارل کیږي. مخکې هم د ننګرهار امنیه قومندانۍ نشئی توکو سره د مبارزې مسؤلینو بیلابیل نشئی توکي نیولي دي.